مسلمان او مؤمن خپل جون تیری د دې یری سره چې چرته زمانه ګناه ونش او چرته د شکار زمانه ونشي چې لاغي دلاسه زه ګناهګار شم او الله سبحانه وتعالى د غضب لاندې شم او دې سنه چې زما د اعمال برباد نشي د مؤمن جونی او د جون طریقې چې د همیشه ځان ساتي د ګناهونو نه او کوشش کوي چې هغه اعمالو کې چې دغه درسه الله سبحانه وتعالى ته نږدې کی او د کوم اعمالو درسه چې الله سبحانه وتعالى نه لری کیږي نو د مؤمنوم ځان دغه نه لری ساتي د مسلمان طریقه ده نو د هرې ګناه نه دی یریږي چې ګناه کې پرې نه وځم نو بیا په دې ګناهونو کې غټه ګناه چې دغه نه خصمه یره پکار ده او دغه نه بزن خډې لري ساتي هغه ګناه ده د الله سبحانه وتعالى سره شریک جوړول او شرک کول اظلم الظلم وظلمونو کې غټ ظلم واکبر الجرائم او جرائمو کې او په ګناہونو کې غټ ګناه غټ جرم هغه د الله سبحانه وتعالى سره شریک جوړول دي عجیب خبره ده چې نن سبا د خلک د عقیدې د مسلې نه غافل دي نتبه غالبا هغه خلک کومې کم چې نصیحتونه کوي یا علما دي یا مفتیان دي هغوی هم دغه مسلې بیانې چې هغه د عقیدې نه وړي دي غالبا به دغه مسلو کې پراته او کومه چې بنیادی مسله ده کومه چې جړله ده او په کومه باندې چې ټول بلډینګ ولاړلې دغه خیال وسره نه که بالفرض ته چرته د توحید باس ډیر کې یا د شرک باس ډیر کې چې شرک دی ته وي د نظر لري ساتي نه کې دي چې وتا باندې عوام او بلکې مولیان د باندې د فتوا لګي چې دا وهابي دي ذکر دی توحید او شرک د تذکره ډیر زیاته کوي منګه دا وایو چې بنیاد مضبوط ساته د بغیله پاسه کې به آبادی کې نه آبادی به مضبوطه او چې بنیاد دي خراب نه ته به آبادی باندې سکی یو سړی د عقیده خراب د توحید نه پیژني شرک نه پیژني چې راغی نه ځان لري وساتي نه دې بس اعمالو کې او کده اعمالو کې دله بس فائدہ ورکي یو سړی مشرک ته ورياذ بالله ټول عمر لګیا د منځونو او د سنو او زکاتونو او حجونو او صدقې دا هیڅ فائدہ نه ورکي هیڅ فائدہ ولدا نه ورکي ضرب برابر فائدہ ول نه ورکي چې بده کې توحید نه او د شرک نه بچ شي څوک په شرک کې راغی الله سبحانه وتعالى دغه اعمال بربادي په قران کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې لئن اشرکت ليحبطن عملك الله دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي ګوره پیغمبر ته ویلي کچرته تا شرک وګونست عمل هم بربادي چې کله عام امتی شرک کې دا عمل به نه بربادي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دا خبره کوي الغرض خبر ما دا کوله چې بنیاد چې دا زمونږه هغه عقیده ده د عقیدې حفاظت کول پکار دي کاغه په مدرسې کې درسونه کاغه په سکول کې کاغه په کور کې کاغه خپل بچو ته خبره کې کاغه خپل کشرانو ته کې او کمشرانو ته کې خو مسله اصل چې دغه د عقیده ده وګوره ابراهيم عليه السلام ته ابراهيم عليه السلام د خپل سره په خبر روانه کړو په توحید کې روانه کړو نو مشرت چې خبره کوم د بنیادونو به شروع کی بیا وګوره راشي دغه لقمان حکیم ته چې خپل بچی ته وصیت کو نسو مبارک وکړو د عقیده مبارک وکړو دا شو ګره یعقوب علیہ السلام ته خپل بچو ته چې وصیت کو ناغو ته وصیت عقیده مبارک وکړو چې تاسو د چا بندگی کوئ څنګه به کوئ او دې سی بیا راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل تر سره خبره کوله عقیده مبارک کوله بلکې خپل قوم سره چې خبر روانه کړو غټول د عقیده مبارک روانه عقیده بنیاد ده په دې باندې زمونږ دنیا مباد ده او په دې باندې زمونږ آخرت مباد ده او چې کله زمونږ عقیده ختم شوله یذ بالله زمونږ عقیده ګډوډي شوې نبی باندې دنیا او نه آخرت رسول صلی الله علیه وسلم مکی ولکسي وجه تاسو ته دسی کلمه خیمه دسی ټکی ته خیمه دسی عقیده ته خیمه کته سو هغه ومنل عرب او عجم بس تاسو په خدمت کړي عرب او عجم تاسو ته حاجت لري تاسو ته ضرورت لري چې هغه کلمه ویلې داغه دنیا مبادله او آخرت به ان شاء الله آباد
او چې دا کلمه د توحید د کلمه صرف ویل نه بلکې عمل کوي وي خو ډیر خلک ومونږ هغه موحد وای چې هغه په صحیح معنی سره موحد دي او په صحیح معنی سره هغه ځان د شرک نه لري ساتي تاسو دا وایم چې بریلیان ګورم په شرک باندې رد کوي دې د خبرې کې نه خبر ها بالکل برد کوي صوفیه قبوریه شیعاګان دوی ګوري شرک وي موږ شرک نه منو موږ ځان د شرک نه لري ساتو خو باقي شرک پراته دي په خپل باندې وایي چې موږ شرک نه منو موږ شریک د الله سره نه جوړو خو کوي د دې خلک چې کلمه وایي او کلمې به معنی نه پوي کلمه وی لا اله الا الله نشتی د عبارت اقدار سوی د الله نه او به نور معبودان به ځان له جوړ کړي چې هغه د الله سبحانه وتعالى سره شریک کړي نو زمونږ موضوع نن هغه د شرک نه یره او د شرک قباحت په قران او حدیث کې او د شرک نه ځان لري ساتل کله چې انسان د نیکانو خلکو د سیرت ته وګوري او دغه حال ته وګوري چې هغه د شرک نه څومره یریدو نو د انسان په ځل کې د یره خډې راشي شروع به دغه نو کو د ابراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام مبارک وي په قران کې چې ابراهيم عليه السلام دا ویلو وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلا ما أو زما أولاد من الدين لري ساتو چې موږ چرته د بوتانو عبادت ونکړو اوس ابراهيم عليه السلام په ځان یریږي ځکه ابراهيم التیمی رحمه الله وی وسلفو کې وی ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام په یره کې نو د ابراهيم عليه السلام بعد وسوق په امن کې نن سبا چې چاته توحید مسله وي یا غډاری کوي نه الحمدلله عقیده خو زمون برابر دي ولا لازم کې د پوښتنه کې چې الله به کوم ځای کې د پدم نه چې الله به کوم ځای کې د پدوم نه چې الله به کوم ځای کې او عقیده زمون برابر دي او عقیده الحمدلله زمون برابر دي پلار نه کړه د عقیده خو راته خوله او ته د لا اله الا الله څه مطلب دی د پدم نشته خپل پښتنو خبره ده بل قوم ته تم نه کومه دا موږ چې کینو دا تذکره شروع کنه پښتانه عقیده دغوی غالبا د ډیرو خلکو خدي دا کمزوري خبره عقیده چې ډیر به نه پیژني خپل عقیده بلکې چې څوک راشي تقریر وکي کمولای سی وي کمبتي سی وي چې څه وي هغه د عقیده ده د خپل بنیاد نه پیژني د بنیاد سره د په سبب روان دي د سمني سنمني د دې پته نشته هغه وجه ده چې موږ ته غالبا مولیان صاحبان چې زموږ بالاقو کې ملکونو کې هغه د جمعې تقریرونه چې کې دغه عادتي تقریرونه کې عادتي خطبه کوي هغه موضوعګانو باندې کې چې زر پیری باغې باندې خبره کړي بیا ما خبره کوي خو مقصدی خبره لنه راځي چې هغه د قران او حدیث خبره ده عقیده لنه راځي اتباع موضوع لنه راځي ځکه چې د عقیده موضوع راځي نو په دې کلی کې وړي خلکو باندې ردونه کوي بیا خو به پلانې سیبوم راځي او پلانې سه بم راځي او پلانې او بکیم راځي او پلانې بم راځي یو کار خرابي کله رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري موضوع لري په غالبا خلکو بردونه کوي ځکه چې تل ډیر خلک ته ویلي چې د حدیث خلاف کار کوي ته لازم هغه ته چې تاسو را کار غلط دی رسول صلی الله علیه وسلم دې نه دی کړی داخله خپکی او چې خلک خپه شو نو دا غریب په دې سوچ کې زما کار څه شو زما کار وران شو نو موږ ته دا مسله د توحید دا مسله دا موږ ته نه د بیان کړی شوی د حقیقت د تاسو ما سره معنی ډیر کم ځکه علماي استادان به مشران به جاغو دي بچو ته او د کشرانو ته او د شاګردانو ته د عقیده مسله خي زمونږ دا خبره ته کوم موږ دلته په سعودي عرب کې اوسېو او ډیر مرګري دي چې هغه دلته کلونه تیر شي بچي پیدا شي د لوی شي د دوه کاله بعد چې په کومه شتله پنځو میاشتو درې میاشتو لږی د څه عقیده خې بچی ده د پدشتي عقیده خو له بچی ده عقیده څه ته وایي توحید څه ته وایي شرک څه ته وایي ته کیسه نه کیسه هغه د دې پته نشته دلته بیغمه مزدوری کې د بچی مثال کې د بریلیانو سره کینی پاسي د شیعاګانو سره کینی پاسي صوفیو سره کینی پاسي د جلاړ شي هغه بغاړه کې یو تور امیل او یا لاسته شي جوړ عقیده د خبر نه چې عقیده څه ته ها ټلیفون وته کې د دې ځنه چې مزدوري څنګه کوي او چې ډیر خیال ساتي نه غو سکول ته پوس کوي سکول لذي لذي کې د عقیده غریب د پته نه زه خپل بچی د جهنم نه بچ کی خپل خزر جهنم نه بچ کی د بچو سره دا خنۍ چې تول ټچ والا موبایل لګلې دا څه خري د بچی سره دا خنۍ تول د میاشتې په اخر کې 500 روپۍ لګي دا څه خري ته کې اصل خد بچی سره د دې د جهنم نه بچ کی
اصل خد خزي سره دی ته جهنم نه بچ کې اصل خد مور بلا سره دی چې ته جهنم نه بچ کې هغه همیشه جون ولا خسته کې الله سبحانه وتعالى توفیق سره داسل خدي نجي وي مغو بچول الحمدلله میشت په اخر کې 1500 زر یې لیګو ولا کړ اخرت نه غوي غریبان خبر نه یې سره الله نه پیژني پیغمبر نه پیژني نو کوشش دا کوي چې دا بنیادونه مضبوط کړي زمانه صحت علماء تم دي زمانه صحت طلاب علم تم دي زمانه صحت سپینګرو تم دي زمانه صحت میاندو تم دي زمانه صحت مشرانو کشرانو ټول ته داري چې خیال ساتي د بنیاد چې د بنیاد خراب نشي وای د مور پلار د بنیاد د بچو د شاګردانو د خور د ترور د بچو د هر چا چې ستاسو خو شي کې دي د غوي د عقیدې د اصلاح کوشش کوه هر سنه مخکې دا بس کسان لګي لکه په یو وړه مسله کې منخته د پلار سره یا د مور سره مثال کې دی ولګي په د پردې په مسله کې ډېره سختی کوي د خوري خبره زه د خلاف نه یم پردې مسله کې سختی پکار ده زموږ شریعت خو هغه پرده باندې موږ سو کو چې یو خزه په پرده کې الله سبحانه وتعالى نه پیژني زما دې پرده باندې سکو یو سړی زما په کور کې پرده نه پیژني شریف پرده ده او ستا بچي عقیده نه پیژني ستا لونه عقیده نه پیژني ستا خويندې عقیده نه پیژني ستا میاندې عقیده نه پیژني په دې پرده باندې سکه بنیاد نشته او پرده پکې زه د دې ګوره پردې خلاف نه مسوم زما خبر نه غلط مطلب نه اخلي او دا شنو مثال درکو چې یو بنیاد دی یو بنیاد لپاره آبادی ده پرده کول په کور کې یا شریف پرده نافذول په کور کې دا آبادی ده اولاد دی بنیاد پکار دی هغه بنیاد څه شی دی هغه عقیده ده چې موږ ته پته ولګي ټوس عقیده موږ ته ملوش که سوال ده سره د انګريزانو ملک ته ځي او کده د هندوانو ملک ته ځي او کده هر ځای ته ځي خو چې د پته چې زما عقیده ده او دا خبره سره یاد ساتي نن سبا ګور ډیر مسلمانان بدي شي کاغذ د انګريزانو ملکو ته ولېګل او یو څه شبهه وته پیش کړي دوی به ګډوډ شي دي چې غریب خپل بنیاد ته پیژندل نه جسه شیعه سره راشه کله چې زموږ په ملک کې لس محرم راشي شیعاګان چې یو بل وي زموږ د سنیانو سره بګنای شي کني ناس ها شربتونه تقسیمای کنه تقسیم بلاقو کې توري جامي زموږ بلاقو کې مخالفت شي په غوړو زموږ خلک غم کوي دوی خپل بنیاد نه پیژندل دي غریبانو زما عقیده ده نو چې بنیاد نشته دی بلازم د شیعه سره مرګره کیږي به ماتم کی اته دا پته نشته چې شیعاګان ولې دا کار کوي اته دا پته نشته چې آیا زمونږ په شریعت کې دا کار شته دا کوم چې دوی کوي آیا زمونږ د عقیده کوم چې دوی دا د معاویه رضی الله مبارک د ابو سفیان رضی الله مبارک دوی چې دا کوم په دغه ورځ کنځلي کوي د کفر عقیده فتوی به غوي باندې لګي او غوي به بدر آیا دا زمونږ عقیده ده دې نه دي خبر کبرلیان چې ته اورس مناوهي ولي زمونږ د کور مشرانی موږ هر سره خپل کور نه خبر ده ورزمون کور مشرانو په دغه ورسونه چې مناوهي او د پلانیش په پلانیش په وريجي نه پخې حلواګان نه پخې کنه پخې کنه زه ټول خبره چې غلطي کوم د زمون په علاقو کې شي دا وسوم کېږي که مشرانی چې خوراک بو کې د ویز پلانیزي کې موريسي ویلي چې ورسته پلانیزي کې میله د پلانیزي کې پلاني بابا پدني چې پیدایش ورځ د پلاني بابا د مرګ ورځ ده کوي دې څنګه کوي دی خپل عقیده نه پیژندل دي غریبانو دوی د بنیاد نه معلوم عقیده څه ته وي دا سره پته شتین ها زمون په کورونو کې دنه چې سترګه ور پیږي خې طرف والا دغه سره عقیده ده شتي کې نشته هغه سره عقیده چې ګس طرف والا ور پیږي سره عقیده شتي کې نه هي سره عقیده کسبه وغه په هغه سره عقیده کله قارغه وزور هغه سره عقیده کله زنانه په انسولټ شي هغه سره عقیده ده کله خانق نوړل لاړ شي بزم کول هغه سره عقیده ده دا تاسو چې خلکو د خپل بنیاد معلوم دي نه معلومات په کوم ورځ واده کوي او جنې کوړه بوزي د بډېر لقو کې دا رواج وسومشتي چینی راواله یا بل شي راواله د بده کمر کون والا اشتي کنيشتي په سروت پلانې شي کېده او په سروت پلانې شي کېده د خلکو عقیده پیژندلې خا کور سنبال کا ولي پلانې راځي پلانې اصل کې مړل خو نه په دې ورځ کې مړی راځي کورونه ته د خلکو خپل بنیاد پیژندلې نه دی پیژندلې کوم ځای کې عقیده
زه دا وایم که موږ ټول عمر یوه موضوع بیان کړو هغه د توحید ده نو موږ بیا هم د توحید حق ادا نه کړو پکار خو دا وه زما خپل ځاني دا شوق او جذبه ده ځکه چې ما ټول عمر دا درسونه په توحید په موضوع باندې کولای صرف مې د توحید موضوع بیانوي زموږ د معاشره چې دوی په دې رګونو کې دننه لکه څنګه چې دا وینه چلیږي چې دوی سره توحید دا موضوع چلی دغه شان دوی د شرک نه یریدې شرک یې پېژني یو سړی شرک نه پېژني خو کوي به یې که نه یو سړی چې شراب نه پېژني ته د شراب کېده بیبسیانو کې او په دې شیانو کې بعضې اقسام راځي چې د هغې رنګ هم د شرابو په شان بیبسي ورته کېده په یو ګیلاس کې او بل ګیلاس کې د شراب کې دی نه پېژني شراب څه ته وایي نه ورته نقصانات معلوم دي دی به د شراب څکي که نه به څکي څکي به لازم به یې څکي دې ته نقصانات نه دي معلوم خو کله چې ورته وښه جروره دا شراب دی دا رنګ دی دا نقصان دی او دا حکم دی په شریعت کې دی او د شراب ولري ساتي چې څو پورې موږ شرک پېژندلی نه موږ د شرک نه ځان لرې نه شو ساتلی مولوي صاحب وایي ته موږ ته د شرک مسلې څه نه بیانوې موږ خو مسلمانان یو په دې مسلمانانو کې د شرک ثابتوم که نه په دې مسلمانانو کې د شرک ثابتوم موږ د شرک نه ولې یېرېږو